عبد بن عمر نقل لي قال دا فرمایي چې لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم علیه الصلاه والسلام لعنت ویل دي الراشيه باق انسان باندې چې هغه رشوت اخلي او ورکړي. ته خبره باندې لږ سوچ. د الله نبی فرمایي چې د الله لعنت ته په اق انسان باندې چې هغه رشوت اخلي او یې بل ورکړي. لعنت د رب العالمین د رحمت نه لړۍ کېدل. حدیث کې راځي د الله نبی روانو یو قافله کې وخو نو هغه د قافلې د منځ نه را بار کې چې د پوسو کې چې رسول الله دا ولې ودا چې کله راوته د کور والو مالک د باندې لعنت ویلې اجر چې مونږ الله راګیر نکي. دغه د وجه رشوت اخصل او رشوت ورکول د زمونږ د الله لعنت د انسان له متوجي کی. رسول الله فرمایي د دین ځان ساتو کله چې در باندې الله لعنت وکړي نو به جنت ته ګوره محروميږي. ابو هريره فرمایي وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام رشوت ورکون کې واخښتون کې باندې لعنت ویلې او هغه انسان چې هغه د دوړو مابین کې دلال سمانه. تاسو دې خبره لږ متوجي شئ. یو سړی به چې هغه رشوت اخلي او یو دکاندار به ته بغوته کې چې لکه دله به دومره مال ورکې به فیصله کیږي او ته به غم خپل دکانداری کوي چې زما په دې کې څه خو دې پلاني سړی دومره مال جمع کې بدیږي کې او خدای معلوماتو چې دا ګور د رشوت مال دی واغ سړی اوس اصولي نو یاد ساته. رسول الله فرمایي چې الله لعنت په تا باندې مراغه تم بګی غیر شوي مال به اخلي بل څوک او ایسه غیر شو بګی ته. حدیث کې د امر رسول الله فرمایي مجمع زوائد کې دا روایت ته امام طبرانی باندې نقل کړي ترغیب او ترهیب کې مده وی الراشي والمرتشي في النار کم سړی چې رشوت ورکوي او اخلي د دوړ انسان رب العالمین د جهنم ور لبوش و به سوځي هلته. او عمرو بن العاص فرمایي دا ډېر بهترین صحابي د عرب پهلوانه وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم و ما رسول الله نو ریدلی دی یقول اغب دشه به ویلي ما من قوم يظهر نشته یو قوم چې کارش باغی کې سودا الا اخذوا بالسن مگر د انسانانو باندې الله وچکلی راولي وما من قوم نو د قوم نشه باغی کې رشوت اخصل د عام شه مگر د انسانانو مرعوبي دارن وي اردن کې وي دا چې کله به د شک مقابله لور مخامخین لټینګي بینه ودریږي به بیره رشوت اخصل دا انسان باندې روب داخلي. او قران کریم کې رب العالمین دا منافقانو په صفت کې ذکر کړی دی چې کله به یو ځای کې اسلام او د کفر مقابله یو د اسم مرعوب شي دی وتکتی وې دا چې انسان منافق دی او دا چې جل ځان رسول غواړي چې انت بالکل امن او غړغړ غارونه ای. عبد الله بن عباس فرمایي وې نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایلی دی چې کوم یو انسان رشوت اخلي الله رب العزت به دا لاس وتړي لاس او دا غینه به ورسره به د جهنم په منځ کې دا ورغورځي او د جهنم د منځ سړی ورسېږي تقریبا 500 کاله مزل لته. رشوت اخصل د دې سزا دار چې ستاسو لاس به ایسته دي وتړل شي سټ سره او به رب العالمین تعالی ولې وړي او نشه کیفیت باندې ملائکه له امر وږي چې وای نشي د جهنم له به ورغورځي واغه به د جهنم د الله نبی فرمایي 500 کاله اعلان مزل لغیله چې اسی تعالی یو بزدقه سزا در کوم د جهنم دی ورکته کوم او به درو باسم په سکند کې لا څومره ګرانه ده سخت خبره ده.